اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې مطلب شاه ملک غني ته راغی او خبرې ورکړ چې فرید غواړي د سربند کار پیل کړي. موږ باید ورته ستونزې پیدا کړو. اوس به دا واورو چې د عبدالرحیم خوشي کېدو لپاره دا مون کمیټه کومه فیصله کوي. ملا صاحب تا ویل چې د کنډو کلي نه مشران راغوښتي دي، تر اوسه یې درک ونه لګېدو. دا خلک لکه چې نه راځي را به شي، کیدای شي کوم یو پکې حاضر نه وي، خو که را نغلل بیا به ورته تلیفون وکړو، حال احوال به یې واخلو. دغه دي راغلل. سرداره که راځئ په دیره کې یو. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. خوندی اوسئ، کور دی ودان. مهرباني وکئ، دغلته کښېنئ. ملا صاحب ته ځان مه په تکلیف کوه. بس فریده وراره همدې لمر ته زما څنګ ته کښېنه. راځه. سمه ده. ښه ملا صاحب او ملک صاحب، د عبدالرحیم پاک له خو خبره هماغه زړه په زړه ده. تر اوسه موږ داسې کومه د حل لاره راونه ویستله، خو بیا هلته چې عبدالرحیم ته ګورو په هغه هم سخته ده. انجینر صاحب فرید خانه، بس تاسې نور په دې هکله فکر مه کوئ. ما یې حل لاره پیدا کړې ده. هغه څنګه ملک صاحب بادر خانه؟ ګوره په زور باندې دا کار نشي کېدلی، او نه موږ ته دا معلومات شته چې وسلوالو عبدالرحیم چیرته ساتلی دی. میوه ګل رښتیا وایي، که موږ او تاسو غره ته بیا هم کسان ولیږو نو معلومات یې نشته دی. خو که وسلوال خبر شي چې زمونږ خلک ورغلي دي یا غره کې زمونږ کسان ګرځي را ګرځي، نو کیدای شي چې خدای مکه عبدالرحیم راته مړ کړي. نه د وصلي خبره نه کوم چې موږ دې کسان ولیږو. ملک صاحب چې دا خبره نه ده نو بیا دې کومه د حل لاره پیدا کړې؟ رښتیا وایي، ټولو سره دا خبره شریکه که. ته هغه ورځ ما ته وویل چې د عبدالرحیم د راخوشي کېدلو لپاره ما سره ترکیب شته، خو روښانه دې نه کړه. خبره دا ده چې وسلوال څوک دي، په دې خو ټول پوهېږئ، او دا معلومات هم شته چې موږ پوښتنه باید د چا نه وکړو. نو د چا نه به یې وکړو؟ و ملک صاحب، ملا صاحب ته خو زنګ والی دی، ځای خو ورته نه دی ښودلی او نه یې ورته کس ښودلی دی. کس معلوم دی. دا پوښتنه به موږ د ملک غني نه کوو. موږ به په ملک غني باندې لښکر کوو، هغه به نیسو تر څو چې ملک غني ونه نیول شي. عبدالرحیم نه راخوشي کېږي. اوس نو خوښه ستاسو چې ما سره یو ځای کېږئ او که نه. که را سره یو ځای کېږئ ام کورم ودان، او که را سره نه یو ځای کېږئ نو دا کار بیا زه په خپله هم کولی شم چې تاسې بیا ګیله ونه کوئ. عابده، لکه چې مور دې کور کې نشته، ته غږ ورته وکړه چې چیرته ده. همدلته ده، یا به نغري سره او یا به چرته لوښي وینځي. مورې و مورې! څه وې عابده زویه؟ درغلم. ته راشه، تازه ګل مولوي صاحب راغی. وی ښه دی چې راغې، زم د همده په تمه ومه، ستړی مه شې. ژوندی اوسې کاني، خیرات خو وکنه. ډېر په بیړه د سوال جواب کړی و. او خیر و، بخملې راته د پرخې په اړه یادونه وکړه چې د هغې کورنۍ سره خپلولي وکړو، خو دا خبره په ما ښه ونه لګېده. مورې زه ځم، هغلته مې کتابونه ایښي خواره واره، هغه به راټول کړم. سمه ده، زه ته ورشه. ښه تازه ګله، اوس راته ووایه چې د پرخې د کور مخې ته خو زړور ډزې کړي دي، دې سره به څه کېږي؟ شبانې کاني، زړور یو ډېر کم عقل کار کړی دی، هغې ته باید مونږ اهمیت ورنکړو. که ستا په پرخې باندې زړه وبس کي نو خبره وروسته کول په کار نه دي. پرخه د مدرسې جلی ده، د مرکز جلی ده، او بیا تا ته هم ضرورت دی چې په کور کې انګور ولرې. دا ټولې خبرې دې سمې دي، خو که موږ په دښمنۍ واوړو نو بیا؟ په دښمنۍ به ولې اوړئ؟ ځکه چې په پرخه پورې اوس د زړور نوم دی. په ټول کلي کې هم دا یوه خبره ده چې د پرخې کور مخې ته ډزې شوي دي، او زړور خانې چاته نه پرېږدي چې ویې کي. شبانې کاني، یو جلی هغه وخت د چا په نوم کېږي
کله چې جلۍ وغواړي د جلۍ کورنۍ وغواړي په زور او ظلم څوک د چا لور نشي کولی. دلته و زړور ظالم دی ظالم. هغه ظلم وکړه خو سر یې ونه نیو او لاړ د کلي نه وتښتېده. که موږ په دې نامه په پرخې مرکه نه کوو او پرېږدو یې چې ګوندې زړور پې ډزې کړي نو موږ د ظالم ملاتړ وکړه. خو بیا دا ویره خو به یې که نه چې زړور بیا زموږ کورنۍ ته زیان ونه رسوي. هېڅ هم نشي کولی او که خدای مکه زیان یې رسوه نو تاسو ته بېغمه شئ. جواب یې په ما دی. زړور ته به داسې سبق ورکم چې یاد یې ساتي. خدای دې در سره ښه وکړي. خو هسې تازه ګله دې پرخې سره ته په خپله ولې واده نه کې؟ دا خبره ما ته ډېرو خلکو وکړله خو پرخه زما سیاله نه ده. په عمر کې راڅخه کمه ده او بله دا چې شاګرده مې ده. زه د 2 ماشومانو پلار یم. د هغوی ساتلم دي. که نه نو ما ورسره واده کوه او ټولو ته مې دا ښوده چې بې ځایه خبرو پسې او ډزو پسې د چا مه ځئ. خو دا چې عابد هم زما د کورنۍ غړی دی، زما د تره زوی دی، ورور مې دی، بیا هم خبره شکر زموږ په کور کې پاتې کیږي. ټولو خلکو ته به دا معلومه شي چې په زور نکاحګانې نه کیږي. سردار اکا تاسو له خیره سره څه فیصله وکړه؟ د ملک غني په نیولو کې ما سره ودرېږئ او که نه؟ ملک صاحب بادر خانه مونږ درې واړو یعنی ما میوه ګل او فرید وراره مشوره وکړله د ملک غني نیول دې نه تاسو بېغمه اوسئ. څنګه ته بېغمه شوم و سردار اکا؟ د سردار اکا مطلب دا دی چې دا کار زموږ شو. تاسې لښکر مه کوئ او نه به په لښکر کې راځئ ځکه چې تاسو سره د ملک غني اسم جوړه نه ده. خو تاسې بیا ملک غني نیولی شئ؟ ملک صاحب د ملک غني نیول دا زموږ د شورا او د مشرانو کار شو. بس ستاسې ته نوره بالا هم خلاصه ده. او که خدای مکه تاسې په لښکر کې راشئ نو تاسو ته خو معلومه ده د ملک غني تاسې زورانه ده. نو بیا به دا فکر وکړي چې دا مانه پخوانی بدل اخلي. انجینر صاحب فرید خان ډېره ګل خبره وکړه. دا خبره زمام خوښه شوه. مونږ باید په یو مقصد کې بل مقصد ونه لټو. بس چې دوی ته مناسب ښکاري نو ملک صاحب زه او ته به قلارې کینو. سمه ده ملا صاحب، خو چې د ملک غني چاره وشي هسې نه یو ځل یې د کور د سوځېدو لښکر وشو خو هېڅوک هم ورباندې ورنغله. کور یې همداسې پاتې شو. ویمه چې بیا چېرته لاره ونیکي او وتښتېږي. بېغمه شه داسې به هېڅ هم نه کېږي. هغه وخت خو ورسره وسلوالو او موږ په دې ډارېدو چې خدای مکه کلیوال ته زیان ونه رسېږي. دا ځل به ملک غني خامخا نیول کېږي. خو په دې فکر وکئ چې د هغه د ساتلو دپاره زموږ سره ځای نشته. چیرته به یې ساتو؟ نو ملک صاحب دا ښېګړه به راسره ته کې، ته ځای لرې، ملک غني به بیا ستا په ځای کې ساتو. عجیبه خبره ده میوه ګله چې په لښکر کې راباندې ډارېږئ او ملک غني بیا زما په ځای کې ساتئ. ملک صاحب په دې خبره به دې زه پوهېږم. مونږ چې کله ملک غني ونیسو او راولو یې نو هغه به په تړلو سترګو راولو او بیا دلته به ورسره تاسې مخ کېږئ نه. هغه به هېڅ پوه نه شي چې زه چېرته یم او زموږ د ډلې یو کس به ورسره یي. ګل خبره ده. کورم ودان اوس به نو مونږه ستاسو په تمه یو. خو په دې کار باندې لږه تادي وکئ ځکه چې عبدالرحیم د وسلوالو سره دی. خدای مکه مړی نه کي. دا عبد پلاره عبد خو مدرسې ته تللی دی. غوښتل مې چې د هغه په هکله درته یو خبره وکړم. وایه دا عبد په هکله راته څه وی؟ کوم کار یې خراب کړی دی؟ چا سره یې جنګ جګړه کړي؟ څه کړي؟ داسې څه نه دي کړي خو هسې ما ویل چې له خیر سره غوټکی دی. که چیرې ورته د کوژدنې غم وکړو نو ښه به وي. دا زموږ هم ارمان دی او د میوه ګل لالا د کورنۍ هغوی جلیم تیاره خوښه کړې ده. څه؟ د هغوی هم ارمان دی او جلۍ هم خوښه کړې؟ عجیبه خبره ده. زوی زما دی او جنکۍ ورته خلک خوښوي. نو وده عبد پلاره هغوی ته خو څه پردی نه دی، د خپل اولاد په څېرې دی. څه وراره او څه زوی خبره یوه ده. ښه زه سمه ده، خو دا راته ووایه چې
چې څوک یې ورته خوښه کړې ده؟ بخملي او تازه ګل ورته پرخه خوښه کړې ده. څه پرخه یې ورته خوښه کړې ده؟ هغه لانجمنه جړۍ. زه اوس د تازه ګل دا خبره ومنم. په لوی لاس مې ورته غورځئ. د عابد پلاره ولې به دې ورته غورځئ؟ ځکه چې په هغې جلۍ باندې دعوه ده زړور پیټزې کړي دي. د دوی اوس زما په زوی باندې دا جلۍ پیرزو شوه. خیر خو یې راته رسېږي نه، اوس د شرم نه خلاصېږم. خدای خبر شه چې په زړه کې یې راته څه اچولې. غوسه کېږه ما په دې هکله زما هم اندېښنه وه، خو ما ځان پوره پوه که بیا مې تا ته دا خبره وکړه. که پرخه عابد ته وکړو نو موږ ته هېڅ مشکل نشته او نه هغه د زړور په نوم ده. قلارې کېنه، دا ستا خبرې دي. سبا به چا په دې سر باندې ایښتې بیا به څه کوم؟ خدای دې نه کړي ولې به دې څوک ولي. په دې هکله به ټول کلی زموږ طرفداري، که شورا ده که کلیوال دي او که د پرخې کورنۍ ده، تر دې چې حسن خان به هم زموږ طرفداري. نه حاجت نشته. که عابد ته مې ښځه کوله نو چېرته پاکه جلۍ به ورته وکړم، داسې دښمنداره نه. او پاتې شو تازه ګل، د هغه نه به هم زه پوښتنه کوم چې ما تا سره بد څه کړي چې اوس ما په دښمنۍ اړې. ملک صاحب و ملک صاحب، ته قلارې دلته ناستې او د باندې ځای خبر نه چې څه روان دي. مطلب شه ولې څه خبره ده چې دومره وارخطا راغلی؟ د کلیوالو لښکر زموږ په طرف را روان دی. خدای خبر شه چې بیا څه لوبه جوړه ده. څه لښکر زموږ په طرف را روان دی؟ مطلب شه په دې هکله خو زه هم نه پوهېږم چې څه خبره ده او په کلي کې هم چا څه نه دي ویلي. ملک صاحب خبره راته خطرناکه ښکاري، خطرناکه. هېڅ هم نشته. مطلب شه وارخطا کېږم. زه لږ په کور کې کار لرم، ته پاتې شه، زه بېرته راځم. ملک صاحب ملک صاحب، دا خلک خو رانږدې شو که نه. دروازه یې بنده کړه، کور ته لاړه. سرداره که خیرت خو ده که نه، څنګه بیا داسې لښکرکشي کړې ده؟ مطلب شه لښکرکشي چې کېږي نو بیا خیر کله وي، خو موږ به دا وایو چې خدای دې پکې خیر واچوي. سرداره کار اختیا وایي. مطلب شه ملک صاحب غني څه شو؟ دا خلک د ملک صاحب غني سره کار لري. هغه خو نشته، خو ما پوه کوي چې دا دومره غټ لښکر ولې را جمع شوی دی. کور خو به ورته سېزئ نه. چې یو ځل ملک غني راشي بیا به خبره سپینه شي چې دا لښکر د څه لپاره راټول شوی دی. نو ولې انجینر صاحب ما ته نه وایي زه د دې کلي نه یم؟ مطلب شه ته د دې کلي یې، خو په ځای د دې چې په خپلو خبرو باندې زموږ وخت ضایع کړي، ته راته ولې ملک غني نه ښایې چې هغه چېرته دی؟ موږ غواړو چې هغه پیدا شي او خبره خلاصه کړو. سرداره که هغه خو نشته، چېرته لرې تللی دی، انتظار دی ورته ویې کوي. نو که زما منئ که نه داسې وکړئ چې اوس لاړ شئ او بیا بل وخت راشئ. نه مطلب شه تر هغې نه ځو تر څو چې ملک صاحب را نه شي دلته. کلیوالو تاسې ټول همدلته د ملک صاحب په دیره کې ځانونه ځای په ځای کوئ تر څو مو چې خپل مقصد نه یې ترلاسه کړی. د دې ځایه باید لاړ نه شو. دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ وګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې شباني عجبګل ته یاده وکړه چې دوی غواړي پرخه عابد ته وکړي او دا مشوره تازه ګل ورکړي. په عجبګل باندې ډېره بده ولګېده او په تازه ګل باندې شک وکړ. نو آیا عجبګل په حقه دی که نه د تازه ګل په نیت نه دی پوه شوی؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 020-3 30-30-55 020-6-30-30-55